نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. ناظر په ځمکه لوېدلی و او سر یې سخت ژوبل شوی و. ماجبینه ورته اندېښمنه وه، ځکه خو ګلالۍ ته ورغله او ورته ویل چې ناظر د ماشومانو پیښې کوي. ګلالۍ ماجبینې ته ډاډ ورکړ چې ناظر به تل داسې نه وي. له بلې خوا رحیمداد چې بوخت دی ټلیفون ته یې زنګ راځي. دا چې چا ورته زنګ وهلی په ډرامه کې اورو. څوک دی چې زنګ راوایي؟ دا ده چې که نه پوهېږي چې زه د ګورو تصمیم نیسم. ګواکې صبر وکړه چې د جیبې راوباسم. الو اکې دا ده چې که نه څوک خبرې کې؟ زه یم د سربند کلي لالباز. اکې د کار دې راته ووایه. خیرت خو به وي؟ خیرت دی. دا خبره مې درته کوله چې ما ته خو دې دوکه راکړه. پام کوه بل چا ته دروغ ونه وایي. زه به درته څه ووایم او یا به ونه وایم، خو که د کوم ظالم کس سره دې معامله وکړه په لوی جنجال به واوړې. ګواکې د څه شي معامله یادې؟ د څارویو پیچکارۍ درله یادوم. ویل دي چې د میږو شیدې ډېرۍ، یو څو ورځې یې ډېرې کړې، اوس یې بېرته شیدې کمې کړي دي. اوس ما ته ووایه چې د میږو څه چاره وکړم. باقي چاره دا ده چې د ولسوالۍ بازار کې د پردل دکان ته ورشه او یو څو نورې پیچکارۍ ترېنه واخله. د پیچکارۍ خو راته مه وایه، یو بله لار را وښایه. ته خو خپله میږې ساتي، د څارویو په کار کې استاد یې. دا ده چې که نو که زما منې له دې پرته بله چاره نشته. له سره بیا ورته پیچکارېګانې ووه. باقي بیا به درله معلومې شي چې میږو کې بېرته شیدې ډېرېږي او که نه. ګوره یېرېږم چې ډېرې پیچکارېګانې د ګټې په ځای ورته تاوان ونه کړي. همدغه یو څو میږم د ژوند سرمایه ده، خدای مکه سپېره ډاډ کم کېننئ. باقي دا ده چې که نو ډېر توشیشي بني ادمې تاوان یې بېغمه اوسه. په دارو او دوا باندې ګواکې ناروغ بني ادم جوړېږي. دا خو لا څاروي دي. رحیم داده څه عجیبه خبرې کې. پیچکارۍ خو وړیا نه دي. اردلې په کڼیا زر افغانۍ خرڅوي. زه بېچاره دومره پیسې ورته له کمه چې ټولو میږو ته پیچکارۍ پې واخلم. زړه ورته مه وهه. که پیچکارۍ قیمته دي که نه نو ګټه هم ډېره ده. ګواکې پخوانو به متل کاوه چې ګټه په تاوان کېږي. څه ووایم نو هېڅ ورته نه پوهېږم. ګواکې پیسې پور که او پیچکارېګانې پې واخله چې میږو دې شیدې ډېرې کړې که نه په بازار یې خرڅوه. هم به د پیچکارېګانو پیسې پې وباسې او هم به ګټه درته پاتې شي. ملا صاحب اجازه ده؟ اجازې ته حاجت نشته. دلته د کلي د شورا دفتر دی، هر څوک دې زړور راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. کریم وروره ستړی مه شي. مه خوارېږې ملا صاحب. راځه دلته نږدې راته کښېنه. ښه سمه ده. خیرت خو به یې څه کار دی را سره و؟ یو نصیحت مې درته کوو چې په کور کې د کورنۍ له غړو سره ډېره مهرباني او پام ورباندې کوه. زه خو هر وخت د ټولو سره مهرباني کوم. له نورو سره مهرباني کول د الله جل وعلا شانه په نیز ډېر اجر لري. الله پاک رب العزت چې موږ ته ژوند را بخلې نو دا یې را باندې ضروري ګرځولي چې لومړی د کوروالاو بیا له خپلوانو دوستانو او ټولو خلکو سره ښېګړه وکړو. ملا صاحب د ما نه خو به کومه غلطي نه شوي چې داسې وایي؟ مطلب مې دا دی که ستا د بچو د مور چې د سرور خور ده رضایت نه وي چې د ځمکې ملکیت یې خرڅ کړي نو ترې تېر شه. یو چا د زړهسوي له مخې دا خبره تر ما راورسوله. په دې نیچل یوې وړې موضوع دښمني یا مرجوب له راولاړه نه شي. ملا صاحب سرور ملامته دی. ځمکه زما د مېرمنې برخه ده. د پلار نه ورته په میراث کې رسېدلې ده. سرور ما په کم حق د خرڅولو یې منې کوي؟ کریمه په قهرېږه مه. زما یوې پوښتنې ته ځواب ووایه چې ستا مېرمن بیبي د ځمکې په خرڅولو رضایت لري او که نه؟ زه د هغې رضایت ته نه ګورم.
که رضا وي او که نه یې زه یې خرڅوم. خبره دلته معلومه شوه. ته وایې چې د کورنۍ په غړو مهربانه یې. دا څنګه مهرباني ده چې د خپلې مېرمنې بیبي نظر او فکر درته هېڅ ښکاري؟ والا ملا صاحب دې کې به زه څه ووایم؟ کریمه ته خپله وایې چې ځمکه ستا د مېرمنې بیبي په نامه ده. دا مې واوره، د ملکیت خاوند چې رضا نه وي د هغې ځمکې خرڅول جواز نه لري. څه ووایم؟ د دې نه خو زه خبر نه وم. الله رب العزت فرمایلی چې تاسې په هر کار کې مشوره وکړئ. تا ته لازمي ده چې د خپلې مېرمنې خبره واوري او په هر کار کې ورسره مشوره وکړي. سمه ده ملا صاحب، وروسته تر دې به ورسره مشوره کوم. ډېر ښه. اوس نو زه غواړم چې یو د خیر کار وکړم. ستا او د سرور ترمن لانجه به حل فصل کړم. دې کې ستا څه نظر دی؟ ملا صاحب اوس دې څه خو درته څه نشم ویلی، خو زه به په یو فکر وکړم او بیا به احوال درکم. لال بازه پیاله دې واخله چې درنه سړه نه شي. رښتیا شمس چیرته دی غوټۍ؟ ورته غږ که نه چې چای وڅکي. شمس ویده دی، کله چې راویښ شو بیا به ورته چای تیار کړم. ته دې خپل چای وڅکه. همدا اوس یې راپاسوه چې چای وڅکي. تر سرو غرمو پورې خوب ته مه پرېږده. پرېږده چې خوب یې پوره شي. لال بازه ټوله شپه یې ویښه تېره کړې. په لوی لاس هلک بد مه عادت کوه غوټۍ، چې په وخت ویده شوی وې اوس به په وخت راپاڅېدلی. تا ته مې سل ځلې ویلي دي چې ته ناوخته پورې ویښ مه پرېږده. کله ناوخته راپاڅېدلی؟ هر سهار په وخت راپاڅېږي. نو نن څنګه تر اوسه پورې وده دی؟ ناروغ دی. ولې څه پې شوي؟ ټوله شپه یې د سترګو له سوځېده او درده سترګه نه ده پټه کړې. ولې په سترګو یې څه شوي دي؟ زه خو بېګا ډېر کلک ویده وم، هېڅ پې پوه شوی نه یم. نه پوهېږم، خو له سترګو یې اوښکې ځي او سرې اوښتي. ډېره ورته اندېښمنه یم. نو څه پې شوي دي؟ هسې پاسې خو د چا په سترګو څه نه کېږي. چې زه پوهېدی نو غم به یې څه و. ټوله شپه مې ورسره نارامه تېره کړه. خو پوښتنه به دې ترېنه کړې وی که نه چې په سترګو یې څه شوي؟ پوښتنه مې ترې وکړه، خو شمس خپله هم نه پوهېږي چې په سترګو یې څه شوي. عجیبه ده، دا لکه چې خبره پټوي. شمس زوی مې په ژوند کې خبره نه ده پټه کړې. لال بازه غلط ګمان مه پې کوه. ما ته خو ښکاري چې ضروري لالکانو سره په لوبو کې په سترګو کې څه غورځېدلي. خدای پوهېږي چې په سترګو یې څه شوي، خو سترګې ښې نه دي. نو تا ولې دا خبر راته وختي نه کوله؟ ما ویل چې چای به په ارامۍ وڅښې بیا به یې درته ووایم. اوس به مې نو خاورې چای له ستوني نه تېر شي. اندېښنه مې شوه ورته. خدای به خیر کړي. ته دې خپل چای وڅښه. له چایو نه تېر یم غوټۍ. اوس دا راته وایه چې څه ورسره وکړو؟ زه وایم ښه به یې چې یو ځلې کلینیک ته یوسې او ډاکټر ته یې وښیې. هسې نه چې خدای مه کړه سترګې نورې هم خرابې شي. 100 ځل مې ورته ویلي چې والکه په خاورو کې لوبې مه کوه مه کوه، خو هغه کله د چا مني؟ خیر دی لال بازه، څه ورته ونه وایې، لا وړوکی دی. اوس یې راویښ که چې چای وڅکې او زه یې کلینیک ته بوځمه. چې دا له باغچې ونه باسه نو حساب کتاب نه شو کولی. لازم ماما یو کس کم دی له خیره سره لاخیزه څه څه که نه څه ته لا ولالي. دا د څه شروع کړي ناظره؟ ته خو ماشوم نه یې، غټ سړی. تا ته دې ویل شي څه دي؟ نه ګورې چې موټر چلومه؟ ګورم دی عبدالقادر چېرته ده چې تا یې موټر راخیستی چلوي؟ له لیدلو مخکې دا د عبدالقادر موټر نه دی. ښه چې د عبدالقادر نه دی نو د چا دی؟ تا ته دې ویل شي دا زما خپل موټر دی او داسې موټر په ټول کلي کې د چا سره نشته. هسې مې مازغه مه خرابوه ناظره. ولې ما تا ته څه ویل دي چې مازغه دې خرابېږي له خیله سره؟ زر دې دا د ماشومانو لوبه بس که او له دې ځای نه ورک شه. ولې یې بس کوم له خیله سره؟ زه خپل موټر چلوم، تا ته خو مې څه نه دي ویلي. ما د ټول حساب کتاب خراب کړ، ډر او پر دې شروع کړی. تا ته دې ویل شي زه همدلته باغچه کې موټر چلوم، دا بېل ښه ځای دی. زر د باغچې ووځه او بهر دې موټر چلوه، ګنې لاسه مې خوږېږي. نه بال موټر نه چلوم،
چاته دې ویل شي بېلانه ماشومان تښتوي او دلته یې باغچه کې چلوم. ښه نو ته په خبره نه پوهېږې. اوس به درته دا موټر چلول وښایم. تا ته دې ویل شي زول دل کوي چې ما سره موټر شته او تا سره نشته. زر دې موټر واخله اوسه. که بیا مې دلته په موټر چلولو ولیدې نو ښه به درته نه وي. زه به له تا سره ګولم له خیره سره په ماشومانو دې زور نسي. څه به وکړې؟ تا ته دې ویل شي عادي درپسې راولم چې سزا درکړي له خیره سره. ستا دې خو مړه ده وسواني مرګه. خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي خپل عادي به دې ملوي. زما دې شکل دې ژوندی ده. دا خو رښتیا هم چې په سور نه دی، بیخي په ګډو وډو سر دی. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. کریم غوښتل د خپلې میرمنې ښاپیرۍ ځمکه خرڅه کړي. ښاپیرۍ ورسره نه منله. په پای کې د سرور او کریم ترمنځ لانجه رامنځته شوه. ملا هڅه وکړه چې دغه لانجه په سوله ایزه توګه حل و فصل کړي. له بلې خوا سرور غواړي راډیو واوري خو په کوټه کې ورته مزاحمت کیږي. دا څه کوې ګلالۍ؟ مې پاکوم سروره. زه ماخوستن دپاره تیاروم چې ناوخته نه شي. دا څه په غم اوښتی یم. ستاسې له لاسه یو کار ته هم نه یم خلاص. ما څه در باندې کړي دي سروره؟ ولې داسې په غوسه یې؟ خیریت خو دی؟ غوسه به ولې نه وم. کله یو راشي زما تر مخ کړه په کړوب جوړ کړي، کله بل. څوک ښیي سروره؟ زه خو دا یو نن راغلی یم، مجبوره یم. او بله خبره دا چې د میو پاکول خو تا ته کوم تکلیف هم نه رسوي. څنګه مې نه په تکلیفوي؟ وګوره توره ټکا یې خېږي، غوږونه یې راوخوړل. له حوصلې کار واخله سروره. دا خو کور دی، حتما به یو غږ او کړپ پکې وي. ژوندي انسانان اوسي. بله ورځ مې زړه و چې د ځمکې د لګښت او واصلاتو حساب وکړم. ډېرې ته لاړم، خو د ناظر له لاسه په ټکي نه یم پوه شوی. اوس ته راغلې او د راډیو اورېدلو ته مې نه پرېږدې. ناصر څه کول؟ له ځانه یې ماشوم جوړ کړی و. د عبدالقادر کوچنی موټر یې په خاورو کې ځغلاوه او ساعت یې پرې تېراوه. خاندې ولې ګلالۍ؟ اوس مې زړه ومنله چې د ډاکټر خبره رښتیا وه. کومه خبره؟ پوه نه شوم. ډاکټر څه ویلي وو؟ ډاکټر ویل چې ناظر په ډبره باندې لوېدلی او سر یې ضربه لیدلی. هغه خوارکی ګرم نه دی چې داسې کارونه کوي. که یې سر ضربه لیدلی وای اوس به یې له درده نارې وهلې. مګر ناظر خو له ځانه ماشوم جوړ کړی او په ځان ملنډې وهي. هغه په خپل ځان نه دی خبر چې د ماشومانو کارونه کوي. خدای مهربانه دی، بیرته به ښه شي. رک روغ دی، هېڅ بلا نه دی وهلی. هسې تاسې غولئ. داسې نه ده. د سر درد له تداوۍ سره ښه شوی، خو ذهن به یو څه وخت نور هم خراب وي. ته د ناظر له چالاکۍ نه نه یې خبره ګلالۍ. ما ته یې ټګماري ښه معلومه ده او پوهېږم چې څنګه یې بېرته سمې لارې ته راولم. څنګه؟ همدا اوس ورځم، یوه غټه ډبره یې په سر ولم چې بېرته له ماشومتوبه راووځي او پوه شي چې مونږ یې په چلبازۍ نه خطا کېږو. نه نه، چې داسې کار ونه کړې سروره. ډاکټر ویل څو چې ناظر ښه کېږي ډېر خیال ساتئ او حوصله ورسره وکئ. ښاپیرۍ ته به یو زنګ ووهم. بلې، سلام علیکم. وعلیکم. ستړې مه شې ښاپیرۍ. ته ستړې مه شې شازې. څنګه یې؟ په کور کې دې کراري ده؟ شکر کراره کراري ده. ته څنګه یې؟ ښه یم، بده نه یم.
ولې داسې ورو ورو غږېږي ښه پیری؟ پخوا خو داسې نه وې. خیر خدای. ته رښتیا وایې شازې، په دې ورځو کې شل اندېښنې را سره دي، ځان نشم ترې خلاصولی. وی خدای دې نه کوي. څه کیسه ده؟ ویم زوی مې ناروغ دی، دا څو ورځې کېږي چې تبه یې ده، ډېر ترې ځورېږي. وی خدای دې روغ کړي. فهیم خو ډېر ګلالی هلک دی. امین. خدای دې خیر درکړي شازې. څه خو دې نه ویل؟ د احوال اخیستلو لپاره مې زنګ درته وواهه. ما ویل هم به د احوال واخلم، هم به یو ښه زیری در باندې وکم. کوم زیری؟ وایه نو. تېر منی د سره بانجان را باندې خرڅ کړي وو. هغه وخت پیسې په لاس را نغلې چې درې کم، که نښه مې د نه هېرول، خامخا مې درکولې. پروا یې نشته، خدای دې خیر درکړي. که رښتیا درته ووایم اوس مې هم پیسې په کار دي، خو چې هر وخت یې پیدا کړې بیا یې راکړه. ما له یو دوکاندار سره د خپلو روبو د خرڅولو قرارداد کړی و، خو قسمت به مې نه و. روب په خپل وخت باندې خرڅ نه شول. پروا نه لرې، دا خو د قسمت خبرې دي، اندېښنه مه ورته کوه شازې. همداسې ده. هغه وخت د بازار وضعیت لکه چې ښه نه و. دوکاندار شکایت کوو چې د روبو سودا یې نه کېږي. خیر دی شازې خورې، تا چې زحمت ورسره کړی خامخا به یې وخت ګټه ته رسېږي. غم یې نه کوم ښه پیری خورې. ما خو همدا زیری در باندې کوه چې روب مې خرڅ شوي. ښه خرڅ شوي؟ څومره ښه کار شوی، ډېره پرې خوشحاله شوم. پیمان خوشحاله شي. ټول خرڅ شوي او پیسې یې په لاس راغلې. تا ته مې ځکه زنګ ووایه چې خپلې پیسې دې درکم. خواره مه شې شازې، په ما هم ډېره سخته ورځ راغلې. ښه ده چې خبره دې کړم. حق دې ورا باندې ښه دې را سره کړي وو. اوس یې د چا په لاس در ولېږم که په خپله پسې راځې؟ نه نه، زه په خپله پسې درځم، همدا اوس مې په کار دي، کنې دومره بیړه مې نه کوله. سترګې مې. نوم دې څه دی شاباس؟ شمسه بچو، بې ځای کېږه مه. ډاکټر صاحب ته دې نوم ووایه. نوم مې شمس دی. ښه شمسه، څه تکلیف درته پېښ شوی؟ ډاکټر صاحب، سترګې مې خوږېږي، ډېر زیات خارښت کوي، چې وی سولوم بیا اوبه هم کوي. ټوله شپه د سترګو د خوږو د لاسه سم خوب نشم کولی، ډېر ورنه په عذاب یم. ته تکیه وکړه، سر دې په دې چوکۍ کېږده چې زه د سترګې درته معاینه کړم. ښه ده ډاکټر صاحب، دا دی. دې خوا ما ته وګوره. آفرین، چې زه دې د سترګو منځ سم وګورم. ډاکټر صاحب څراغ ته وګوري. هو، سترګې مې د څراغ نه ته پټېږي، نشم خلاصولی. آفرین، اوس د سترګې خلاصې کړه. شمسه بچو، سترګې دې پټې مه نیسه، سمې غټې وغوړوه چې ډاکټر صاحب یې وګوري او په مرض دې پوه شي. ښه ده، همداسې کوم، دا دی. آفرین، همدغسې سترګې خلاصې ونیسه. ډېر خارښ راته کوي. لږ حوصله وکړه بچو، څه چې ډاکټر صاحب درته وایي هماغسې وکړه. هېڅ صبر نشم کولی. سترګو ته دې ګوتې مه وروړه شاباس. لاسونه معمولا پاک نه وي. کله چې سترګې سولوي کېدای شي کوم میکروب ورشي. په هغه صورت کې سترګې میکروبي کېږي او بیا ډېرې دوا ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب، د شمس په سترګو څه شوي دي؟ علاج به وشي او نه؟ سترګو یې حساسیت کړی، خو دا چې د څه شي سره یې حساسیت کړی دی زه یې اوس درته نشم ویلی. ډاکټر صاحب، معاینه مې خلاصه شوه. اوس په چوکۍ راحت کښېنه. نو دا به څنګه شي ډاکټر صاحب؟ مرض خو به سخت نه وي؟ یېرېږم چې خدای مکه ړوند نه شي. نه، انشاءالله نه ړندېږي، تشویش مه کوئ. زه ورته یو قسم د سترګو څاڅکی لیکم او یو قسم د سترګو ملهم هم. همدا د استعمال کی که خدای کول د سترګو تکلیف به یې ښه شي. او که ښه نه شي بیا څه؟ که ښه نه شي زه هم دلته یم، بیا هم راشه، دوا به درته بدله کړو او یا به نورې معاینې درته وکړو. ډاکټر صاحب،
د پریز دی ونه ویلي قوي خواړه ورته ورکړئ له ګرد دوړو او لوګي نه دې ځان وساتي دا یې نسخه ده دوا یې واخلئ بیا یې ما ته راښکاره کړئ خدایا نن خو ډېر سخت ستړی شوم کریمه زویه خیر خو به وي نورو ورځو کې لږ د وخته کور ته راتلی نن ولې وځنډېدې هغه بله ورځ ملا صاحب کور ته راغلی و خو زه نه وم نن بیا زه د شورا دفتر ته ور وګرځېدم چې ویې وینم څه دې کول چې ورتلې مورې که سوال جواب یې راته نه وی پرېښی زه هم نه ورتلم ځواب یې درته پرېښی چې ورشې هو مورې نو بیا څه کار یې در سره و هغه د سرور سره د ځمکې په سر لانجه یې راته یاده کړه د سروري له لاسه مو اور واخیست زموږ د کور په کارونو کې ولې غرض لري په کراره ژوند نشي تېرولی موږ عاجزانو ته لانجې جوړوي ته ښه وایې مورې همدا خبره ده د سرور بې د لانجو ژوند نه تېرېږي هغه ورځ ګلالۍ لور ته مې سخته کرجنه شوم ورته ومې ویل چې سرور له دې بېځایه کارونو نه منې کي ښه بلا ورپسې ورکوه یې ده ووایه زویه چې ملا څه درته وویل ویل چې د کوروالاو سره د مهرباني او ښه رویه کوه ورته ویلي به دي و چې نور مونږ په کراره نه پرېږدي خپل او پردي راپسې دي او آرام ژوند یې راباندې نه دی پیرزو ورته ومې ویل خو ګټه یې نه درلوده ښه نور یې څه درته ویل نور یې یوه پوښتنه رانه وکړه د څه شي پوښتنه پوښتنه یې دا وکړه چې ځمکه خو ښاپیرۍ ته د پلاره په میراث کې رسېدلې ده هغه یې په خرڅولو رضا ده او که نه بیا تا یې په ځواب کې څه وویل ما ورته وویل چې رضا نه ده همدا خبره مې چې ورته وکړه بس نو د ملا صاحب تبرګي لاس ته یې وموندو او زه یې ملامته کړم ولې ملامته کړې ویل یې چې د ځمکې په خرڅولو کې خاوند باید رضا وي که د ځمکې مالک رضایت ونه لري د هغې ځمکې خرڅولو اخیستو ته یې څوک زړه نه ښه کوي دا یې لا بله خوشحالي اوس به نو څه کوې زه هم ورته حیران یم هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم له سروره مو ښه ونه لیدل خو تاوان یې بې شمېره هره ورځ را رسي کریمه زویه یوه خبره مې واوره ووایه مورې څه وایې د سرور په خبرو پسې مه ګرځه که زړه دې اوس هم د ځمکې خرڅولو ته وي همدا نن یې خرڅه کړه بیا د سرور لاس خلاص وي وبه یې ګورو چې څه شی کولی شي نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه په اوړي کې ښاپیرۍ په شازیې د خپل پټي رومي بانجان خرڅ کړي وو خو شازیې پیسې نه وی ورکړي ځکه د رومي بانجانو روبې په بازار کې نه وو خرڅ شوي خوا غفار چې غواړي دکان ته لاړ شي ګلمکۍ ورته سپارښتنې لري ګلمکۍ زما پټو چیرته دی انځلای مې دی په پړي پروت دی ته وګوره که وچ وي نو راوړه چې دکان ته ځم سمه ده اوس یې درته راوړم اله نو زر کوه چې ناوخته دی لږ صبر وکړه دا دی راوړمې چیرته پسې لاړې یو خو ستا ټول کارونه سوس دي یو پټو پسې ورکه شوې یوه شېبه صبر دې نه کېږي غفاره دا دی رامې وړه وایخله ښه زه ځم چې دکان ته ځان ورسوم څه خو دې په کار نه دي که یو څه درنه وغواړم نو راوړې څه شی غواړې نه اول ژمنه وکړه زره دې خبره وکړه ګلمکۍ چې وخت نشته هسې نه چې بند دکان ته خلک ولاړ وي یوه میږه راته واخله په میږه څه کوې ګلمکۍ
میګه کور کې خاوي غفاره ژمي کې به شیدې څکو او ګرمي کې مستې او شړومبې. دا خبره دې سمه ده خو څه خبره داسې ده ګلمکۍ چې د میګې د اخیستو پیسې را سره نشته، ګنې اخیستې به مې وا درته. د پیسو په اړه اندېښنه مه کوه، زه یې درکوم. ته به یې له کومه کې؟ دا دي وایخله. دومره پیسې دې له کومه کړې؟ بس له کومه به مې کړې وي نو تی څه کوې؟ سمه سپینه خبره وکړه ګلمکۍ چې دا پیسې دې له کومه کړې؟ زه خو شکر دی کار کوم، خلکو ته مې چې جامې ګنډلي هماغه پیسې مې جمع کړي. آفرین شو په تا شه، رښتیا هم چې ډېره د کار ښځه یې، اوس مې ومنلې. ښه نو میږه ضرور واخله. اوس چې د پیسې راکړې خامخا به میږه اخلمه له خیره، خو ته صبر چې څومره دي. میږه به پرې وشي که نه؟ خدای دې وکړي چې پیسې کمې نه شي. پوره دي، بېغمه اوسه. داسې میږه به درته واخلمه چې ته مو وایې آفرین. ښه نو نن چې له خیره راتلې ځان سره یې راوله، زه به سترګې په لاره یم. نن خو به ونه شي ګلمکۍ، کومه بله ورځ به یې واخلم. خیر دی، هڅه وکړه چې همدا نن یې واخلې، هسې نه چې بیا پیسې درنه ولګي. ښه سمه ده، زه به وګورم که کومه ښه میږه مې پیدا کړه همدا نن به یې واخلم. ډېر خوندور ډوډۍ دی، یو شی هم داسې خوند نه راکوي. وی ستړی مه سې امید انډیواله. ناظر کاکا زه ستا کله انډیوال شوم؟ تا ته دې ویل شي ته خو زما ډېر کلک او پخوانی انډیوال یې. له لیدې له مخې ما نه چې هلته څو پوښتنه وکړي چې ښه انډیوال دې څوک دی نو زه ورته ستا نه واخلم. ډېر ټوکې ناظر کاکا، زه له ځان نه مشرانو سره انډیوالي نه کوم. وی له لیدې له مخې زه خو ستا نه 2-3 کاله کشر یم امیده، راځه چې انډیوالان شو له خیله سره. ښه سمه ده انډیوالان به شو. تا ته دې ویل شي اوس خو مې انډیوال شوې، دا راته ووایه چې دا څه شی خورې؟ دا روډ دی، ډېر خوندور دی. ښه نو امید انډیواله ته یو کال وکړه که نه؟ تا ته دې ویل شي نازل انډیوال سره د دالود نیم که له خیله سله. ښه زه اوس پوه شوم چې ته د روټ لپاره له ما سره انډیوالي کوې، ډېر مطلبي یې. نه نه، تا ته دې ویل شي زه د مطلب انډیوالي نه کوم، خو بده ده که نه چې یو انډیوال لوت خوري او بل ولته لنې لنې ګولي. غټ سړی او ځان نه دې ماشوم جوړ کړی ناظر کاکا، روټ خو ماشومان خوري. خیال دی امید انډیواله، لږ لوت راته راکړه، لیدې له مخې خولې مې ولته اوبه لا پرېښودې. زه له کوم بل چا سره ټوکې وکړه، زه کور ته ځم، ناوخته دي که راباندې. تا ته دې ویل شي امید انډیواله که د دې لوت خوند ونه ګولم نو الماني به له دنیا لاړ شم او بیا به لا پسې په سلو سترګو ژاړې او المان به کوي چې کاشکې مې لږ لوت ولکلی وای. چې داسې دې خوښېږي نو لاړ شه دوکان کې ځان ته واخله. تا ته دې ویل شي که پیسې لاسه لوی ځان ته مې ماخیسته او تا ته خو له لیدې له مخې جیب کې مې شانته پله هم نشته ده. ښه نو زه څه وکړم؟ ځه خپل کار کوه. تا ته دې ویل شي امیده که په لژای نه راکوي نو بیا یې درنه چول کوم. یو ځل مې درته ویل چې نه در کوم، دا یې لږ زما بس شي. ښه نو ته په سمه نه پوهېږې که نه؟ خوند دې دلته اوس روټ مې راکه. تا ته دې ویل چې ما خو دلته په لژا وویل چې لږ لوت راکه، اوس دې ورځه خپل کار کوه. روټ مې راکه، ودرېږه، روټ مې راکه. تا ته دې ویل چې له لوټ نه دې لاس ومینځه چې د دوه په ځای دې پښې څلولم شي ما نشي نیولی. زه درپسې مور کور ته درولم او ماجبینې ترور ته وایم چې تا رانه روټ وتښتاوه. هغه لکه چې غفار دی، دا څنګه دې خواته راغلی؟ غفاره، وا غفاره ودرېږه. څه وایې لال بازه؟ ستړی مه شې. خیر ویسې، ته ستړی مه شې. ویم سربند کلي ته دې څنګه لار راغلته کړې ده؟ ستاسې له یو کلیوال سره مې کار و، په هغه پسې راغلی. څه کار دی و؟ خیرت خو به یې، په چا پسې راغلی؟
د کور لپاره په یوې میږه پسې ګرځم اخلم خو په دې شرط چې ښې شیدې وکړي. دا خو عجیبه کار کې غفاره، په کور کې داسې مالونه ساتل چې ښې پریمانه شیدې وکړي ډېر خوند کوي. بالکل همداسې ده، تا خو په خپله تجربه کړې. رښتیا لال بازه، ته خو د میږو په پیژندلو کې تر ما تکړه یې. راځه په اخیستلو کې مرسته راسره وکړه، هسې نه چې خطا شم. ولې نه، په دواړو سترګو. نو بسم الله که، ناوخته نه شي. سمه ده، لاړ به شو. خو دا دې ونه ویل چې چاته ورځي، څوک دې پیدا کړي چې میږه ترې نه وغلی که نه؟ د سړي پیدا کول آسان دي، د ښې میږې پیدا کول ګران دي. بیا هم ته خو وایه که نه چاته ورځي؟ ما خو آدم خان په نظر کې نیولی، هغه ډېرې میږې لري، ګوندې ودانه را باندې خرڅه کړي. تا ته نو نور خلک در تمام شول غفاره چې ادم خان ته ورځي او میږه ترې نه اخلي. ولې په دې کې څه خبره ده؟ ادم خان نه تېر شه، هغه ډېر ګران فروشه سړی دی، ډېرې پیسې اخلي. نو څه وکم؟ اوس خو مې داسې زر د بل سړي درک نه دی معلوم کړی چې میږې خرڅوي. غم مه کوه، له ما سره راځه. ته یو وار ودرېږه لال بازه، له تا سره چېرته لاړ شم؟ زه خو میږه اخلم. خو زه میږې لرم که نه، که دې زړه یې راځه یو پکې خوښه که چې په ښه قیمت یې در باندې خرڅه کړم. چې ته یې خرڅوې دا خو ډېره ښه خبره ده. درځه کور ته، میږې دې راښکاره که چې ویې ګورو. ښه راځه همدا اوس کور ته ځو او میږې ګورو، بس چې کومه دې خوښه شوه در سره ولې. چیرته روانه عابدې ترورې؟ السلام علیکم. وعلیکم سلام. د شورا دفتر ته ځمه. مه ورځه، هلته څوک نشته. یو څوک خو به خامخا پکې وي ملا صاحب. هېڅوک هم نشته پکې. زه همدا اوس ترې راووتم، که څوک وی بیا مې نه راګرځولي. ښه، ما ویل چې ته له بلې خوا راغلی یې. نه نه، دا اوس یوه شېبه مخکې له دفتره راغلم. چې داسې ده بیا به نو په پټویې کې لږ سابه وکړم، زه نور نو څه کار لرم. صابونو په دې وخت کې ډېر شنه کېږي، همدا یې وخت دی. زما زړه و چې په شورا کې د سرور و کریم د جنجال پوښتنه وکړم، ځکه زه روانه وم. خو ته وایې چې هلته څوک نشته، څنګه شو هغه کیسه؟ الله تعالی جل شانه دې کریم ته اجر ورکړي. د شورا دفتر ته راغلی و، را سره ویې لیدل. ښه، دا خو یې ډېر ښه کار کړی. ما خو ګمان نه کاوه چې کریم دې داسې زر د شورا دفتر ته راشي. نه نه، راغلی و. نو بیا مو څه وویل؟ خبرو ته یې غوږ ونیو که یوازې خپلې خبرې ته شلو؟ خیر دی یوسي، زما خبرو ته یې غوږ ونیو. ورته ومې ویل چې له خپلوانو او دوستانو سره سړی بد نه کوي. الله تعالی هغه کسان خوښوي چې د ښو او نیکو اخلاقو څښتنان وي. ښه دې ورته ویلي؟ خو غوږ مې وواهه چې د بدو اعمالو اخر پښیماني وي. عمر سړي ته ډېر شیان ور زده کوي. نو بیا یې څه وویل؟ لانډه به یې درته وکړم عابدې ترورې. ور یاده مې کړه چې د ښځې ځمکه دې مه خرڅوه. د هغې زړه نه دی چې خرڅه یې کړي، ته یې د هغې د اجازې پرته نه شي خرڅولی. کاشکې دی ومني. که یې داسې په اسانۍ دا خبره منلی، دومره کیسې او دومره جنجالو ته به نه سره پاتې کېدو. ګوندې ومني. سر مې ور خلاص کړ چې د ښځې اجازه دې نه وي، دا کار کېدی هم نه شي. دا دې ښه خبره ورته کړې. نو بیا ده څه ویل؟ زورونه یې وهل او که یې نرمي کوله؟ نه نه، هسې خو دې خیر وسي، شورا ته چې راشي بیا خبرې ته غوږ نیسي. خدای دې وکړي چې ترمنځ یې سړي اوبه توی شي. سرور او کریم خو سره دوستان دي، ورته ودې نه ویل چې له سرور سره هم لانجه ونه کړي؟ ور یاده مې کړه، الله تعالی رحمان او رحیم ذات دی. کریم وخت رانه وغوښت او ویل چې په دې اړه به فکر وکړم، بیا به احوال درکم. ښه خبره ده، انشاءالله چې په سوله به سره ختمه شي.